بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو به زه یو څو خبرې وکړم. دا ګوهر صاحب جنګ یاد کړو، د ده باره کې به زه یو جمله ما اورېدلې ده او هغه به درته ووایم. او د بابړې په باره کې چې کوم ده، موږ ډېر واړه وو نو یو شعر به موږ اورېدلی وو. هغه ټایم کې موږ افغانستان کې وو. نو دا شعر خدای شته موږ به په وړکتوب کې ځان سره زمزمه کولو، چې هغه داسې و چې د چارسدې پړانګې بیبیانې د ورونو مخکې شوې روانې، دا جلزې ته نیمه شپه ورسېدنه مرګیه مه راځه درځمه. دا به ډېر وړکتوب کې موږ اورېده، خو په هغه اصلي مفهوم باندې زه پروسه کال پوه شوم. لکه دومره اوږد سفر نه موږ د پښتانه دومره اوده خلک یو چې د خپل تاریخ نه دومره اوږد دغې نه وروسته موږ خبر شو لګی. او دویم دغه و چې دا ګوهر صاحب جنګ دغه یاد کړو. هغه جنګ چې کوم دا نه چې کله سلیمان علیه السلام بلقیس ته دغه ولېږلو، خط ولېږلو، نو هغه بلقیس چې کوم ده خپله کابینه راوغوښته، جنرالان یې راوغوښتو، غټ غټ دغه یې راوغوښتو، هغه نه یې مشوره وغوښته چې څه وکړو. دغسې یو بادشاه دغه رالیږلی ده او هغه غواړي چې زما ماتښت جوړ شي او ایمان راوړئ، څه وکړو. نو هغه خپلې کابینې خلکو ورته ویل یاره موږ خو قوت والا یو، دغې والا یو، ته ملوکي بادشاه یې اډر کوه چې څه جنګ ته تیار یو. موږ دا بادشاهي به ورته بلکل هوړ کړو. هغه ښځه وه، هغې یعنې دومره هغې ته الله فهم ورکړی و که نه چې هغه ورته چې نه، جنګ د مسلې حل نه دی. جنګ چې په کوم ښار باندې جنګ شروع شي، هلته عزتمن خلک چې دي هغه ذلیل شي، خوار شي، او ذلیل او خوار خلک چې کوم دي هغه عزتمن شي. نو جنګ نه کوو، د بله لاره اختیارو. نو په کار دی چې موږ هم دغه وخت کې چې کوم دي زموږ مشران دي د جنګ لاره دې پرېږدي او د سولې دغه دې ونیسي. نو زه به درته د سولې په باره کې یو غزل دی، وایي دنیا په معصومیت زمونږ خبره شوه نن ټوله، دنیا په معصومیت زمونږ خبره شوه نن ټوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه سوله. مننه، وایي مننه. دنیا په معصومیت زمونږ خبره شوه نن ټوله، دنیا په معصومیت زمونږ خبره شوه نن ټوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه سوله. او شعر دی چې قاتل د خپل زوزات ته به خیرې دغسې وکړي، قاتل د خپل زوزات ته به خیرې دغسې وکړي، ټیکری له سر ګزار کړي ګریوان ونیسي وی شوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه سوله. او بل دی چې که چا یو ذره محبت هم مونږ سره کړی، که چا یوه ذره محبت هم مونږ سره کړی، ورکړې مو هغو لره بیا مینه ده بېتوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه سوله. او ښایست له یې دا ړنګه دنیا ټوله وه حیرانه، ښایست له یې دا ړنګه دنیا ټوله وه حیرانه، هېواد ته مو راغلې مېلمنه وه یو څو شپوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه سوله. او بسترګې مې شوې خلاصې، اجازه صاحب، بسترګې مې شوې خلاصې نور دې نه ګرځوم په غاړه، بسترګې مې شوې خلاصې نور دې نه ګرځوم په غاړه، ماتوم دې غورځوم دې نور له غاړې نه کچکوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه سوله. او اخري دغه مقطع ده چې ملګرو که چا زیری په ولي د سولې وکړو، ملګرو که چا زیری په ولي د سولې وکړو، غونچې به ورله ورکړي د نرګس او له غاټوله، که ستا معشوقه جنګ دی نو زما معشوقه. ډېر مننه.